السلام علیکم ګرانو ملګرو، انشاءالله چې تاسو به ټول روغ جوړ او ارام وئ. راته ستاسو دوست، ستاسو ملګری لطیف مهربان یم. بیا له یو نوي او معلوماتي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. خو له هر څه مخکې له تاسو نه هیله کوم ملګرو چې زما فیسبوک صفحه لایک کړئ، او همچنان که تاسو دغلته راشئ او دلته کلیک وکړئ، او کوم ملګري مو چې ما فیسبوک پیج نه وي لایک کړی، نو هغوی هم خپل زما پیج ته راوغواړئ او لایک یې کړئ، نو زه به ستاسو نه ډېر منندوی یم. او هغې سره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زما سبسکرایبر ډېر شي، د ما مانیټایزیشن آن شي. د ما مسافر مانیټایزیشن نه دی آن شوی د چینل مې. نو له تاسو نه هیله کوم چې له ما سره همکاري وکړئ تر څو زما د یوټیوب چینل مانیټایزیشن هم آن شي. ښه ګرانو ملګرو، نن چې کوم درې ویب سایټونه تاسو ته معرفي کوم، دې ته فری لانسینګ سایټ وایي، چې یو دی په نامه د اپ ورک، بل دی په نامه د فایور ډاټ کام، او بل دی په نامه د فریلانسر ډاټ کام. دې درې واړه ویب سایټونو سره ګرانو ملګرو په ټوله نړۍ کې تقریبا 50 نه الی 80% ځوانان کار کوي. ډېر معتبر ویب سایټونه دي چې دې کې که تاسو کوم داسې خاص مهارت یا کوم برنامه یا کوم شي کې پروفیشنل یې، مسلکي یې، نو تاسو کولی شئ له دوی سره کار وکړئ. دوی کې دوی ویب سایټو سره کار کول ډېر اسانه دي. فقط تاسو به څه کوئ چې اپورک ډاټ کام ته به ځئ، هلته به څه کوئ، ساین اپ کوئ. ساین اپ مو چې وکړ، بیا به تاسو دلته راځئ، سیټینګ ته راځئ، فریلانسر ته به کلیک کوئ. صحیح شو. هلته به تاسو نه کوم معلومات چې غواړئ، تاسو عکس دی، د تاسو یوزر نیم دی، تاسو جیمیل دی، بخښئ ایمیل ادرس مو دی، پاسورډ مو دی، او هغه نه ماسیوا تاسو به خپل سی وي اپلوډ کوئ. که کوم برنامه یا کوم پروګرام کې تاسو سرټیفیکیشن کړی وي آنلاین، درته ښیم، که سی سی ان ایم کړی وي، که سی سی ان پی ایم کړی وي، که اوریکل کې، که په ډیټا بیس کې، که په پروګرامینګ کې، هر شي کې که تاسو آنلاین سرټیفیکیشن کړی وي، نو تاسو څه کوئ، تاسو به راتئ دلته او هغه به اپلوډ کوئ. څومره تاسو پروفایل یا تاسو کوم هغه معلومات قوي وي، معتبر وي، هغومره تاسو د وظیفې پیدا کولو چانس په دې ویب سایټو کې زیات وي. ښه، دا چې کله تاسو هغه شیان وکړئ، بیا به تاسو هلته درته وایي چې کله ساین اپ مو وکړه، معلومات ټول سټپ بای سټپ تاسو درکوي. ډېر اسانه دی، هېڅ مشکل پکې نشته. یعنې که تاسو فرض وکړئ چې ډېر مشکل وي، ما دې لپاره ما تنظیمات درته جوړ نه کړل چې هغه یو 10 دقیقې 15 دقیقې پورې غواړي، او د ما انټرنیټ ډېر ضعیفه دی، نو ما مستقیما ساین اپ مې وکړ، هغه نه بعد تاسو ته راغلم، تاسو ته دا راهنمایي درته کومه. ډېر اسانه دی، انشاءالله مشکل نشته. که تاسو چېرې دې ویب سایټ ته راشئ، ساین اپ مو وکړ، که مشکل وي بیا ما سره خیر د اړیکه ونیسئ. ما واتساپ شمېره خو تاسو سره شته، زه هم بیا خدمت کې یم، زه به مشکل درته انشاءالله حل کړم. نو دا ټول کارونه چې وکړل ګران دوستان، بیا تاسو دلته راځئ، ګورئ وظیفې ته ګورم، ما ټرانسلیشن پکې انتخاب کړی. صحیح شو. ټرانسلیشن وګورئ، ټرانسلیشن وظیفې اوس ماته دی راباسي. دا په اپ ورک کې دی، البته ښه دا د اپ ورک کې زه درته ښیم تاسو ته. وګورئ تاسو ګران دوستانو، اردو ټرانسلیټر فار لانګویج لرنینګ اپ. ګورئ اردو ټرانسلیشن وظیفه ده چې تقریبا 15 دقیقې مخکې، 15 ورځې مخکې دا یې پوسټ کړی دی. دا وظیفه تاسو کولی شئ، دا یو دفعه به تاسو څه کوئ چې دلته به تاسو چې کله خپل ټول اسناد مو ورکړه، بیا به سبمیټ کوئ دغه ویب سایټ ته. صحیح شو. ویب سایټ چې کله تاسو اپروو کړئ، اپروval یې درکړ، تاسو هغه ریکویسټ یې قبول کړئ، یعنې قبولي تاسو ومنله، هغه نه بعد بیا تاسو کولی شئ چې تاسو وظیفې دپاره اپلای وکړئ. صحیح دی. همدغسې ګرانو دوستانو بل ویب سایټ چې موږ سره دی، هغه په نامه دی فایور ډاټ کام دی. فایور ډاټ کام کې تاسو چې کله راغلی عزیزانو، ساین اپ به وکړئ. ساین اپ نه بعد ما پروفایل ته راشئ، دې کې به ټول خپل معلومات ورکړئ. صحیح دی. ډاشبورډ کې بیا نور شیان درته ښیي، خو پروفایل ته تاسو چې راغلی، ټول کوم شیان چې ضروري دی هغه تاسو ورکړئ. دلته وګورئ دا وظیفې دي ګرانو دوستانو. ګرافیک اینډ ډیزاین کې ګرافیکس نه ګوره، لوګو ډیزاین دی، بزنس کارډز اینډ سټیشنري دی، السټریشن دی، براوشر ډیزاین دی، پوسټر ډیزاین دی. صحیح شو. فلایر ډیزاین دی. صحیح شو. ګوره دا شیان دي. کار راپس دی. ګوره دلته که ډیجیټل مارکیټینګ ته راشئ، سوشل میډیا مارکیټینګ دی، ای کامرس مارکیټینګ، ډومین ریسرچ، لوکل لیسټینګ دی، انفلوئنسر مارکیټینګ، ویب انالیټکس دی، ادر دی، ادر نور. ګوره دلته که ویډیو ایډیټینګ ته راشئ، ډېر شیان دي ګرانو ملګرو. تاسو کولی شئ دې سره یعنې کار وکړئ. ډېر دقیق ویب سایټونه دي، ډېر معتبر ویب سایټونه دي. یعنې که دوی سره تاسو کار وکړئ، تاسو وخت به انشاءالله بې ځایه مصرف نه شي. تاسو به خپل هغه وخت نه سلو کې ګټه واخلئ، ولې دوی ډېر ښه پیمنټونه کوي تاسو ته، هېڅ مشکل نه لري. سل په سلو کې د یقیني ویب سایټونه دي. دریم ویب سایټ چې دی ګران ملګرو، هغه دی په نامه دی فریلانسر ډاټ کام. صحیح شو. فریلانسر ډاټ کام ګوره ما تقریبا یو نیم ساعت، یو ساعت مخکې ساین اپ ورته وکړ. اوسه پورې ما خپل هغه ایمیل ادرس هم نه دی کنفرم کړی دوی سره. دلته چې ګرانو دوستانو راغلی،
ساين اپ نه بعد به خپل هغه ویو پروفایل ته ولاړ شئ خپل ټول معلومات به ورکړئ ګوره اوس پورې ما دوی سره نه ساين اپ کړی پیسې مې نه دي ګټلې صحیح شو ویدرا فنډ چې مې راځي هلته به تاسو ته پیمنټ البته دوی ټولو د پی پال د لارې نه کېږي صحیح دی 90% د دې ویب سایټونو پیمنټ د پی پال د لارې نه کېږي ګورئ تا دلته ګورئ ما چې کوم سکلز ویلې ما چې کوم سکل انتخاب کړم زه دغه سکل باندې کار کولی شم دغه دلته زه کوم ګورم ما ته ډومین وارم اپ فار جیمیل ډیلیوربیلیټي صحیح شو ګورئ دوی څه شی ویلي چې په یوه ساعت کې موږ د 10 نه تر 10 ډالرو پورې ورکوو صحیح شو 38 دقیقې مخکې وظیفه اعلان کړې 2 کسانو ورته اپلای کړي 2 بیډۍ ورکړي دي صحیح دلته څوک دوی ته بیډ وړاکۍ ورکړي یعنې کم ورکوي وبخئ یعنې 10 نه تر 10 دوی ویلي دي که تاسو فرض کړئ 15 ورکړئ کېدای شي تاسو دا انتخاب کړئ یا 20 ورکړئ صحیح شو دغسې نور وظیفې هم دي نو تاسو ګرانو ملګرو دې چینلو دې ویب سایټونو سره ساين اپ وکړئ ما ورته ویل ساين اپ ډېر اسانه دی ما دې لپاره اول نه تاسو ته ونه کړه چې ډېر وخت نیسي د ما انټرنټ ضعیفه دی نه کېږي هغه لپاره فقط فریلانسر ډاټ کام به ورکړئ ګورئ فریلانسر ډاټ کام دومره به ورکړئ هلته ولیکئ براوزر کې خپل ولیکئ فریلانسر ډاټ کام هلته ورته وایي چې تاسو غواړئ موږ سره کار وکړئ یا کوم وظیفه لرئ هغه غواړئ پوسټ کړئ تاسو بس ورته وایئ چې موږ غواړو له تاسو سره کار وکړو وي وانټ ټو ورک ویت یو صحیح شو هلته لیکئ چې یو وانټ ورک یا درته وایي یو وانټ هایر ته به ورته وایي آی وانټ ټو ورک هغه کلیک کړئ هغه نه بعد به تاسو مستقیم راځي نور سټپ بای سټپ ټول کارونه درته ښیي یوزر نیم پاسورډ جیمیل عکس به خپل اپلوډوئ او ساين اپ ګوره ما له فیسبوک سره خپل ساين اپ کړی تاسو هم کولی شئ له فیسبوک سره ساين اپ وکړئ صحیح شو که چېرې تاسو خپل نور شیان نه ورکوئ مشخصات نه ورکوئ فیسبوک سره کولی شئ ساين اپ وکړئ او کوم لوکیشن د مملکت چې درنه غواړئ هغه کولی شئ تاسو هند هم ورکوئ پاکستان ورکوئ تاجکستان ورکوئ بل مملکت ورکوئ افغانستان ورکوئ ولې افغانستان کې نه مني صحیح دی افغانستان نه مني نو افغانستان ورکوئ نور یو بل ملک ورکوئ اسانه دی نو ملګرو تاسو ولاړ شئ ورسره کار ورسره وکړئ نو په دې هیله چې تاسو یو مهارت ولرئ داسې نه کېږي چې فرض کړه تاسو ما ته ووایئ چې زه په ورډ پوهېږم ورډ کې به تاسو په څه پوهېږئ په یو څوک خط لیکلو به پوهېږئ په سیف به پوهېږئ په پیسټ پوهېږئ په داسې نه کېږي تاسو باید په ورډ کې مثال په توګه درته وایم تاسو به په ورډ کې پروفیشنل وئ مسلکي وئ په اکسل کې باید تاسو مسلکي وئ په اکسل کې باید تاسو حد اقل یو 50 شپېته فنکشن زده وي چې تاسو ځای هلته اپلای ورته کوئ صحیح شو په اکسس کې باید تاسو ښه وړکی ډیټابیس جوړوی شئ صحیح شو پاور پوینټ کې به تاسو باید ښه پریزنټیشن جوړوی شئ صحیح شو که تاسو چیرې ښه سیویانې جوړوی شئ که تاسو ولاړ شئ پاور پوینټ کې ډېر ښایسته سیویانې جوړیږي تاسو که هغه کې مهارت لرئ تاسو ورکولی شئ تاسو که ښه ویب ډیزاینر یې تاسو کولی شئ د ویب سایټونو څخه ولاړ شئ تاسو که ډیولپر یې تاسو کولی شئ د ویب سایټونو څخه ولاړ شئ ډېر مشخص کارونه دي ډېر ښه کارونه دي ډېر زیات پیمنټ درته کېږي د ویب سایټو د لاسه د لارې نه او پیمنټ هم ملګرو د پیپال د لارې نه دی څنګه چې تاسو ما مخکې څو ځله ویلي چې پیپال خو بدبختانه په افغانستان کې کار نه کوي نو که تاسو په خارج کې وي یوازې د هغه نه د هغه د پیپال جیمیل ادرس یې وغواړئ جیمیل ادرس به هلته ورکوئ نو ضرورت نشته دې ته چې تاسو اکاونټ نمبر ورکوئ د بانک نوم ورکوئ د ملک نوم ورکوئ چې ضرورت فقط همغه د پیپال جیمیل ادرس ورکوئ چې کله تاسو پیسې وګټلې تاسو ویدرا ته به ځئ ویدرا باندې به کلیک کوئ ورته وایي چې دغه نه پیسې دي شوي دغه خپل پیپال اکاونټ ته غواړم د پیسې ټرانسفر کړم ما پیسې ته ټرانسفر کوي نو مشکل نشته نو ګران ملګرو په دې هیله چې تاسو له دې ویب سایټونو سره کار وکړئ او پیسې لاسته راوړئ نو په آخر کې بیا په تلو کې تاسو نه هیله کوم چې یوټیوب چینل زما سبسکرایب کړئ او ما د لطیف مهربان فیسبوک پیج ته خپل ملګري را وبلئ ترڅو ما د فیسبوک لایک هم زیات شي ترڅو زه نور هم تشویق شم تاسو ته نوي ویب سایټونه راوړم او تاسو له ویب سایټ سره کار وکړئ او ځان ته پیسې وګټئ ښه تر راتلونکي ویډیو پورې ګرانو ملګرو تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان